ورته شاید مښوکه مې وړه او پنجلې مې نازکې وي. شاید د جوجان مښوکه مې ښایي مښوکه 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 ورته ښایي مښوکه مې وړی او پنجلې مې نازکې نازکې او پنجلې مې نازکې او پنجه مې وړې چې کوچنی زه یو وړکی ډینګ یم. یوه ورځ به غټ سړی سم. ورته صبر وکړه په زور ورته صبر ورته زه کولی سم چې تیز والوزم په زور ورته زه کولی سم تیز والوزم وزرونه مې ښه قوي دي. هغه وګورئ څنګه تیز روان دی، فکر کوم زر به افریقا ته ورسیږي. ورته هو زم همداسې فکر کوم. ورته خیر دی راسره بوبی ځو. بچیه ډینګ یا لګ نسی کولی زمي کې ژوندي پاتې سي. مرغیم لرې سفرونه نسی کولی، ډیر خطرناکه دي. دا حقیقت دی. هغه له مانه ډیر تیز الوتلی سي. ورته خو هغه له مانه ډیر تیز الوتی سي. ته راوړه لږ رڼا برق راواخله. څه مرغۍ نسی کولی لوړ پرواز وکړي، خپله پوهېږي ولې داسې کوي. ورته سلام علیکم ګرانې مور پلار وروره. سلام علیکم ګران. ورته سلام علیکم څنګه یې ښه یې؟ ساعتم تېر ده. مونږ ښه یو ته څنګه یې؟ بیخي ښه یم. غواړم افریقا ته لاړ سم. نور نو د خوب وخت دی، خبرې بندې کړئ. سبا ته اوږد سفر په مخ کې لرو. ورته خدای دې زر سهار کي. واه ډېر خوشحاله یم. خدای دې زر سهار کي. خدای دې زر سهار کي. واه ډېر خوشحاله یم. سبا ته په سفر ځم. ورته سبا ته افریقا ته ځم. وای هی پوهېدم داسې مشکل سره به مخ سو. ورته ولې داسې خفه یې؟ سبا ته افریقا ته ځو. ته باید خوشحاله سې. ورته زه ویده کېږم ډېر خوشحاله یم. شپه مو په خیر ښه وخت. تا ته هم ښه شپه ریچارډ ده. آفرین. مونږ نور وخت نه لرو، ځئ چې ځو هلی. ورته ښه مو ونه کړل چې هغه مو تنها پرېښودل. مه خفه کېږئ، دا د ټولو په ګټه ده. تو ورته سهار مو په خیر، ځئ چې ځو افریقا ته. سهار په خیر، ځئ چې ځو افریقا ته. وای مور پلار څه سوی؟ وروره څه سوی؟ په جنګ غږ وروره څه سوی؟ ورته دا هغوی دي پسې ورځم په جنګ غږ.
ودرېږئ زم در سره ځم په جګ غږ ودرې زم در سره ځم مورې پلاره ودرېږئ مورې پلاره ودرېږئ په جګ غږ مورې پلاره ودرېږئ مورې پلاره ودرېږئ زه مې یوازې چاته پرېښودم زه یوازې چاته دې پرېښودلم ورته زه د تانا چاته پرېښودم زه دې تانا چاته پرېښودلم تاسې ته وایم ودرېږئ تاسې ته وایم ودرېږئ